بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګران خوګو کتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ خوشاله یاستئ. خوګو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د انګلیسي لیکنې پښتو ژبې ته او همداشان د نړۍ هر ژبې لیکنې خپلې خوښې ژبې ته خپلې مورنۍ ژبې ته واړوو. نو خوګو ملګرو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ښه خوږو ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو داسې اپلیکیشن درښیم تاسو به شاید ډېرو خلکو پوهېږي پې او ډاونلوډ کړی هم وي خو دې کې ډېر ښه طریقې دي او په ډېر اسانۍ سره موږ کولی شو چې په دې باندې موږ یو لیکنه وي هغه موږ واړو خپلې خوښې ژبې ته. خو په دې کې یو خاصیت دا ښه دی چې عکس باندې فار مثال یو کتاب وي په هغې کې تاسو هغې لیکنه ډایرکټ اړوئ که هر څه وي که عکس وي که لیکنه همداسې کاپي وي پیسټ یې کوئ یا ماړئ هره طریقه باندې چې وي اړوئ درته په خپلې خوښې ژبې ته درته اړوئ. صحیح ده. نو تاسو به دا اپلیکیشن ډېر لیدلی پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ ګوګل ټرانسلیټ په نوم باندې دی. صحیح ده. زه به دا خلاص کړم ډیټا به خلاصه کړم تر څو دا یو تاسو باید فکر وي چې دا آنلاین کار کوي یعنې آفلاین کار نه کوي. په دې کې چې دی تاسو لومړی به څه وکړئ خپله ژبه به انتخاب کوئ. په مثال انګلیسي ژبه ده دې نه اړوم اول به انګلیسي دلته ګورئ دغه دویمه ژبه بیا پښتو دلته به انتخاب کوئ. تاسو هر ژبه فارسي عربي هر یوه ژبه تاسو انتخاب کولی شئ. صحیح ده. صحیح شو. بیا په دې کې څه دي یو چې دی لیکنه اړوي. صحیح ده. پر مثال زه ورته لیکم چې انګلیسي لیکنه وي تاسو سره کاپي وي هغه تاسو اړوئ خپلې خوښې ژبې ته. زه یو لیکنه لیکم. صحیح شو. یعنې دغسې ګورئ السلام علیکم څنګه یاست هیلو هاو آر یو. او بل چې دی بل کوم عکس چې څنګه موږ اړوو دلته به تاسو دغه کمرې نښان ووهئ. ښه دا چې کله تاسو وهلو دلته به تاسو اتومات په دغلته درې اپشنه دي. ښه یو چې دی دا اپشن دی بل سکین دی بل امپورټ دی. په دغه سکین اپشن کې چې اول چې دی انسټنټ په نوم اپشن دی دی آنلاین ډول اړوي ډایرکټ یعنې ګورئ ما سره کتاب دی هغه ډایرکټ اړوي خو دې کې یو څه دا دي چې دا لږ طریقه سمه نه ده یعنې د دې خوا نه شروع کېږي. ګورئ دا د پراسس همغږي کول دې خوا نه شروع دي سرچپه شانتې وښیي. بل چې دی سکین دی زه به سکین وهم سکین باندې هم تاسو کولی شئ ګوره عکس به کتاب ته ونیسئ یو څه وي تاسو سره لیکنه وي نو تاسو عکس ترې واخلئ. صحیح ده. دا سکین کوي کله چې سکین کوي نو هغې سره بیا تاسو دغسې انتخاب کولی شئ څومره ځای تاسو لیکنه اړوئ. صحیح ده. چې کله انتخاب کوئ دلته دغه اپشن ووهئ تاسو دا لیکنه به تاسو سره پښتو ته اوښتې وي. ډېر ښایسته طریقه ده. نو خوږو ملګرو یو دا طریقه وه یو هغه وه یو تاسو سره که چې سکرین شاټ وي هغه هم بیا امپورټ د لارې تاسو دې ځای نه کولی شئ چې تاسو اضافه کوئ او هغه عکس تاسو ته واړئ. صحیح ده. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ. د الله په امان.